دا خبره یاد کړه چې د عمل د قبلېدو یو څو نښې دي، عمل د قبلېدو یو څو نښې دي. لکه اوس روژه ختمه شي نو د ډېرو مسلمانانو په زړه کې به دا خبره وي چې زما دا روژه به الله قبوله کړي او که نه به یې، که نه دا سوچ نشته وي به دا سوچ به وي. د ډېرو مؤمنانو ژوندي مؤمنانو چې زړونه یې ژوندي د هغوی به دا سوچ وي چې الله به دا روژې قبولې کړي او که نه به یې قبولې کړي. نو دا یو څو علامات دي علماو ذکر کړي دي، لږ او ډېر. څوک ډېر علامات، څوک ډېر علامات ذکر کوي، څوک لږ ذکر کوي. یو نښه دا ده په زړه کې به دې دا یره وي چې دا عمل به الله قبول کړی او که نه. په نیک عمل پسې به دې په زړه کې یره وي چې دا عمل به الله قبول کړی او که نه. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. قرآن کې الله دا د مؤمنانو صفت ذکر کړی دی چې دوی یریږي په دې خبره باندې چې دا عمل به الله د دوی قبول کړی او که نه. نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې د عمل د قبلېدو نه بعد ستا په زړه کې دا خبره اوړي راوړي چې دا عمل به الله قبول کړی او که نه. دا غټه نښه ده یوه. دغه شان بله نښه د عمل د قبلېدو هغه دا ده چې د نیکو اعمالو طرف ته به دې مخه شي، د نیک عمل توفیق به درته ډېر میلاویږي. لکه د روژې نه مخکې د یو سړي څه حالت و د نیکو اعمالو سره، د روژې نه بعد توفیق ورته ډېر میلاویږي د نیکو اعمالو. دا هم یو د خوشحالۍ خبره ده. دا خبره د څه ده؟ د خوشحالۍ ده چې یو سړي ته توفیق میلاویږي د نیکو اعمالو کولو. څو نښې شوې؟ دوه. درېیمه نښه دا ده چې دې سړي ته به د خپل نیک عمل کم ښکاري. دې سړي ته د خپل نیک عمل څه ښکاري؟ کم. او ځان ته داسې په غټ نظر به نه ګوري چې یعنې زه څوک یم، بلکې دی به دقه وایي چې زما دا عمل دا کمزوری و. څلورمه نښه دا ده د عباداتو سره به محبت پیدا شي او د ګناهونو نه به کرکه کوي، ګناهونه به یې بدي شي. د دې عبادت نه بعد دا کوم چې ده کړی دی د دې نه بعد به څه چلو شي؟ عباداتو سره به محبت پیدا شي، د ګناهونو نه نفرت او د ګناهونو به بدي شي، دې نه به کرکه پیدا شي. پنځمه نښه دا ده چې نیکانو خلکو سره به یې زړه ولګي. الله چې کله قبول کړي که نه نو بیا به دې د نیکانو خلکو سره طبیعت ډېر لګي. چې کله الله قبول کړي نو د نیکانو خلکو سره به دې بیا زړه لګي او د ګناهګارو خلکو سره به دې زړه نه لګي، نفرت به دې یو قسمه. نو دا څو نښې شوې؟ پنځه نښې شوې. کمې کمې دا سوچ چې زما دا عمل به الله قبول کړی او که نه، دا یره به یې. اولنۍ نښه دا ده د نیکو اعمالو توفیق ورته میلاویږي د دې عمل نه بعد. درېیمه نښه دا ده چې دا خپل عمل به ورته وړوکی ښکاري او ځان ته به د کمزورتیا نسبت کوي. څلورم د عباداتو سره به محبت پیدا شي او د ګناهونو سره به نفرت وي. پنځم دا چې نیکانو خلکو سره به زړه ولګي او د ګناهګارو خلکو سره به زړه نه لګي، د هغوی د مجالسو نه به ځان لرې ساتي. نو که د رمضان نه بعد دا نښې دې په ځان کې ولیدې نو دا د خوشحالۍ خبره ده.
د رمضان د میاشتې ختمه شي که د دې نه بعد دې په ځان کې دا نښې ولیدي نو دا خبره د څه ده؟ دا خبره د خوشحالۍ ده او امید دی چې ستا د عمل به الله دا به الله قبول کړی. څلورمه خبره او آخرنۍ هغه دا ده: ماذا تعلمنا من مدرسة الصيام؟ د دې روجې د مدرسې نه موږ څه زده کړو؟ چې دا سوال ما ورته ټول د یو بل نه وکړو یا یې د خپل ځان نه وکړو. روجې یو مدرسه ده که نه؟ د رمضان د میاشتې یو مدرسه وه که نه وه؟ موږ پکې تربیت واخیستو. اوس سوال دا دی چې د میاشت خو په ختمېدو دی نو تا څه زده کړي وو؟ څه دې زده کړو؟ نو که څوک دا وایي چې ما صبر زده کړو چې ځان به څنګه صبرې د ګناهونو نه، ډېره ښکلې خبره ده. یو سړی ما پکې دا زده کړو چې ځان به څنګه صبرې د شهوت نه، پردو زنانو ته د کتو نه، فحش فلمونو ته د کتو نه، ډېره ښکلې خبره ده، ګټلې ده، یو دقه ګټه ده. یو سړی ما پکې دا زده کړو چې الله دله یو نعمت نه درکوي د باندې بند کړي نو څنګه صبر به کوې، دا خو ډېره ښکلې خبره ده. یو سړی ما پکې دا زده کړو چې په مانځه باندې به څنګه صبر کوې، ځان به څنګه راټینګوې چې ته دا لمونځ وکړې، همدغه مقصد دی. یو سړی ما پکې دا زده کړو چې د غریبانانو سره به څنګه وخت تېری یو ځای، او دغې شان د غریبانانو حال مې محسوس کو، او داسې بیا پسې ډېرې خبرې دي، خو مقصدي نقطه هغه دا ده: ماذا تعلمنا من مدرسة الصيام؟ موږ د روجې په دې مدرسه کې او د روجې په دې سکول کې موږ څه زده کړي دي؟ دا سوال دی. بیا ته یې جواب وکړه. په دې ننني نصیحت کې ټول سوالونه ځکه چې دا نصیحتونه اختتامي نصیحتونه دي. نو الله سبحانه وتعالی دې دا روجه په داسې حال ختمه کړي چې موږ یې پکې د اور نه آزاد کړي وو. که علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته دې خبرې نسبت کیږي، وی کله چې به دا رمضان په ختمېدو شي نو هغه به دا وي، اکثر دې ملګرو په منځ کې به دا خبره وکړه، وی پته راته نشته چې کم یو پکې الله قبول کړی دی چې مبارکي ورکړو، او راته پته نشته چې کم یو محرومه دی چې هغه ته لاسنیوی وکړو، لاسنیوی لی ورشو. اوس دا پته نشته چې په موږ کې کم یو الله قبول کړی دی چې مبارکي وله ورکړو. د مبارکۍ حقدار دی. الله اکبر. چې دې سړي له مبارکي نه ورکوي، چا له به یې ورکوي چې د اور نه آزاد شوی. هر ورځ الله ملایکو ته یو رجسټر ورکوي چې دا خلک د اور نه څه کوي؟ آزاد کوي. او بیا د الله دې رحم او کرم ته وګوره، یو روایت کې داسې راځي چې الله اخرنۍ ورځ چې د رمضان د نور ډوبېدو دا وخت چې روژه ماتي، وی الله ملایکو ته وی د اولني رمضان نه دې وخته پورې چې څومره مسلمانان د اور نه آزاد کړي هماغه عمره نن په دې ورځ کې آزاد کوي. اوس دا سړی د مبارکۍ حقدار نه دی چې دغه رجسټر کې نوم راغلی، د یو څو روپو نوي جوړه چې واچي ته له څه ورکوې؟ مبارکي. او یو سړی د اور نه آزاد شي، رجسټر کې نوم راغی چې پلانې دی د اور نه آزاد شوی دی. څومره د خوشحالۍ ورځ ده. اوس موږ ته دا پته نشي چې موږ کې کوم یو الله قبول کړی. الله اکبر. هسې ګورې ډېره د سوچ خبره ده چې په دې ناستو کې او په دې لیدونکو او اورېدونکو کې موږ کې هم داسې خلک شته چې ګورې د اور نه آزاد شوي دي. الله اکبر. او پکې ګورې کم یو خوش قسمتۍ. او زمونږ دا امید دی چې داسې به نه وي، خو کیدی شي، خو زمونږ دا امید دی چې انشاءالله داسې تاواني به پکې نه وي چې روجې دې تېره شوي او هغه دې پاکه تاوان کې پروت وي. داسې به نه وي انشاءالله په موږ کې. دغه تاوان نه دی الله موږ ساتي.
نو ځکه علي بن ابي طالب وی پته نشته چې هغه تاواني څوک ته چې لاسنیوه ورته وکړو زه یم لاسنیوی حقدار دی حقدار دی که نه دی پوره میاشت تېره شوه او دی په حقه حال دی او بیا پته نه لګي چې دا میاشت به راځي او که نه به راځي او دا دومره خلک الله بې شماره د اور نه ازاد کړو او د ده نوم پکې رانه دی دا تاوان دی که نه لوی تاوان دی بې شماره خلک الله د اور نه ازاد کړو او د ده نوم پکې رانه دی څومره لوی تاوان دی نو ځکه هغه به دا وي د رمضان په د اخریني ورځو کې وایي پته راته نشته چې کم یو الله قبول کړی دی چې مبارکي ورکړو او پته راته نشته چې کم یو تاواني دی چې لاسنیوه ورته وکړو